نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه مبارکي ورکوم هغه کس ته چې په ورځ د آخرت د هغه په اعمالنامه کې استغفار زیات وي. الله اکبر. څوک وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه هغه کس ته مبارکي ورکوم چې په ورځ د آخرت د هغه په اعمالنامه کې استغفار زیات وي. نو استغفار زیات وایست، که څه هم د ګناه په حالت کې یاست هم په هغه وخت کې استغفار وایست. کېدلی شي د دې استغفار په وجه باندې الله تعالی د هغه ګناه څخه ته محفوظه پاته کی. او بل حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په ورځ کې 100 واري استغفار وایم. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطاوي ټول الله ورته معاف کړي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم معصوم عن الخطا، یعنی د خطا څخه پاکو، ټول تیر سوي را روان ټول ګناه الله ورته معاف کړي. د هغه باوجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځ کې 100 واري استغفار وایي. نو ما او تا د اخر زمانه د اخر صدۍ مسلمانان، نو ما او تا ولې په ورځ کې کم از کم 100 واري استغفار ولې نه وایو؟ د استغفار ویلو بیخي ډېرې ګټې دي. په دې سره رزق زیاتیږي، په دې سره په ژوند کې خوشحالي راځي او په استغفار سره آخرت برابریږي، د قبر د عذاب څخه انسان محفوظه پاتېږي. نو تاسې استغفار ډېر ووایاستئ. دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ډېر شیر کړئ چې مسلمانانو ته ورسېږي. که چیرې یو مسلمان ستاسې په وجه باندې استغفار ووایي، د دې ګټه د دې فایده به تاسو ته هم در ورسېږي او په دې اجر کې به الله تعالی تاسې هم شریک کړي.